د غزني ولایت لوړ منارونه یا څلي. د غزني منارونه چې د اوږدې تاریخي مخینې په درلودلو سره د هیواد له لرغونو او پخوانیو ځایونو شمیرل کیږي او د غزنویانو دورې له تاریخي ودانیو او ابداتو څخه دغه دوه څلي د غزني ښار په شمالي څنډه د غرونو په ډډه کې لا هم د لیدونکو پام ور اړوي. تاسو ته معلومه ده چې د غزنویانو دوره په منځنۍ اسیا کې یو لرغونې او مخکښه دوره تیره شوې ده. د سلطان محمود غزنوي په دوره کې د ځینې جانشینان او د دوی مخکښ کسان پادشاهان وروسته چې له سلطان محمود غزنوي څخه پاته وو او د لوی امپراتورۍ ته یې دوام ورکړ، نو دوی د په خپلو نمونو باندې یو منار هم جوړ کړی دی چې د هغو څخه لومړی منار د سلطان مسعود د دریم سلطان مسعود دی چې تقریبا 900 کالونه ور باندې تیر شوي دي. لومړی منار همدغه دی. دا منار چې دی 22 متره لوړوالی لري. دا یې له ګچو، له چینو، له سیمټو او له خښتو او همداشان په ځینو ځایو کې د لرګیو ښکار هم ورځنې اخیستل شوی دی. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی مدیر په خبره چې د غزنی منارونه یو یې 22 او بل هم 25 متره لوړوالی لري او شاوخوا 800 کاله مخینه لري چې یو یې د غزنی د روضې ترڅنګ او بل هم د لمر لوېده طرف یا بالاحصار ته څیرمه موقعیت لري. د نوموړي په خبره د یادو منارونو ارزښت په نړیواله کچه له یونسکو سره ثبت دی چې په هیواد دننه او له هیواد د باندې ډیر مینوال لري. د سلطان محمود غزنوي د دورې چې تقریبا تر اوسه پورې 1080 کلونه وخت ور باندې تیر شوی دی، دوی هم د خپلو شاهکارونو یوه نمونه پرېښې ده چې د هغو څخه دواړه منارونه دي د غزنویانو د دورې چې ارزښت یې په نړیواله سطح په یونسکو کې ثبت دی او په نړیواله سطح باندې د دو ارزښت ډیر دی چې بهرنیو او کورنیو سیلانیانو ته ډیر د قدر وړ دي او دوی راځي د ځایونو د دو سیمو څخه لیدنه کوي. یو شمیر لرغونپوهان بیا د غزني د منارونو په تاریخي، فرهنګي او هنري برخه کې ډیر ارزښتمن بولي. د دوی په خبره چې له هنري پلوه د منارونه بېساري او د قدر وړ دي. دغه راز له فرهنګي پلوه هم د یوې سیمې هویت او تاریخ بیانوي. اصلا منارها به دو هدف ساخته میشد. منارونه د دوو موخو لپاره جوړیږي. لومړی د قهرمانانو د یاد او هغه خلک چې له ځانه زړورتیا ښیي او دغه راز د خلکو د پوهې لپاره جوړیږي. په منارونو کې فرهنګي ارزښت پروت دی ځکه په دوی کې د غزنویانو د دورې خښتې یا سفال چې ورته ویل کیږي کار شوي دي او د یوې سیمې هویت او د تاریخ د بیانولو ترڅنګ د افغانستان او د غزني د خلکو هویت هم راته ښیي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو لسیزو جګړو پر مهال د غزنویانو د دورې دې تاریخي منارونو ته هم زیان اوښتی او څو ځله بیا رغول شوي دي.